نمبر 1 هغه یو مغروره سړی ده یا کبرجن سړی ده. نو موږ وایو په انګلیسي کې he is a selfish man. he is a selfish man. بهر مه ګرځه یعنی د کور نه د باندې مه ګرځه. نو په انګلیسي کې به وایو don't roam outside. don't roam outside. دا روم مطلب دی ګرځېدل، بهر ګرځېدله. outside بهر ته ویل کېږي. دا ستا غلطي ده. it is your fault. it is your fault. د fault مطلب دی غلطي. هغه ګونګه ده. she is dumb. she is dumb. د dumb مطلب دی ګونګه یعنی په خولو خبرې هم نشي کوي او په غوږو څاورېدلی هم نشي. دې ته په انګلیسي کې ډم ویل کېږي. په ډم کې بي نه تلفظ کېږي، بي سایلنټ ده. دا بې ګټې ده یا دا بې فایدې ده، هیڅ فایده نه لري. نو په انګلیسي کې موږ وایو it is useless. it is useless. useless معنی ده بې ګټې یا بې فایدې. دا جعلي ده یا دا نقلي ده یعنی دوهم نمبر ده. نو موږ وایو په انګلیسي کې this is fake. this is fake. د fake مطلب دی جعلي یا نقلي. هغه کون ده یعنی په غوږو څه نه اوري. نو کون ته په انګلیسي کې ویل کېږي deep. نو جمله داسې جوړوو he is deep. he is deep. هغه کون ده. دا ښه ده. it is nice. it is nice. دا ښه ده. هغه خپه ده. he is sad. he is sad. د sad معنی ده خپه. ته ډېر صادق یې یعنی ایماندار یې. you are very honest. you are very honest. د honest مطلب دی ایمانداره یا صادقه چې تل رښتیا وایي. د honest کې h نه تلفظ کېږي، h سایلنټ ده. د h په ځای به موږ honest وایو، الف وایو یعنی آواز به ورکوو honest. هغه ښکلی ده یا ښایسته ده. نو موږ وایو په انګلیسي کې he is graceful. he is graceful. د graceful معنی ده ښکلی او د graceful په ځای موږ بل لغت هم استعمالولی شو، هغه ده beautiful. he is beautiful. هغه ښایسته ده. خو graceful چې ده دغه په اډوانس انګلیسي کې استعمالیږي. he is graceful. دا ارزانه ده یعنی زیات قیمت نه لري. نو موږ وایو په انګلیسي کې it is cheap. it is cheap. دا قیمت ده یا دا ګران ده دا څیز. نو موږ وایو په انګلیسي کې it is expensive. it is expensive. د expensive مطلب دی ګران قیمته. زه خپه یمه. I am unhappy. I am unhappy. دا صحیح ده یا دا سم ده. نو موږ وایو it is right. it is right. د right معنی ده صحیح او right چې ده بله معنی ده حق ته هم ویل کېږي
او بل معنی ده ښي طرف ته هم لګیږي. ډوډۍ مزیداره ده یا ډوډۍ خوندوره ده. نو موږ وایو په انګلیسي کې food is tasty. food is tasty. د tasty مطلب دی خوندوره. هغه کمزورې ده. she is weak. she is weak. د weak معنی ده کمزوري. دا غلط ده. it is false. it is false. دا غلط ده. د false مطلب دی غلط. هغه یو دروغجنه ښځه ده. she is a liar woman. she is a liar woman. هغه یو دروغجنه ښځه ده. a liar معنی ده دروغجنه. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.